السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله موږ ته دا درس را کړی دی او دا را زده کړي دي چې ازادي چی شي ده، ازادي څنګه اخیستل کیږي، ازادي څنګه پالل کیږي او څنګه ساتل کیږي. کوم ازادي حفظ وي، آزاد او حر اوسېږو، بیا هم وطن ته خدمت کولای سو، هم دین ته خدمت کولای سو او هم پرمختګ کولای سو. که کامیاب یو هم به ولس ته سرلوړي یو، هم به مو خدمت کړی وي او خدای نه کرده که شاته ځو هم به په تاریخ کې بدنام نه یو. نو دا نظام چې د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله په لاس باندې جوړ شوی دی او هغوی یې تأسیس کړی دی، دا په یو ډېره پیاوړې او آزاده روحیه باندې تأسیس شوی دی. او وروسته هم ټولو مشرانو الحمدلله هغه مسیر تعقیب کړی او دا ازادي او دا حریت یې ساتلی دي. موږ په خپله ټوله دوره کې الحمدلله د غلامۍ تاریخ نه لرو. هر مبارزه چې مو په هر وخت کې کړې ده هغه مو په استقلال کې کړې ده، هغه مو په آزاد فضا کې او په آزاد شکل باندې کړې ده، د چا تر تاثیر لاندې نه یو راغلي. تاسو یقین وکړئ چې موږ د خپل استقلال او د نظام مشرانو د خپل استقلال د هیواد او د نظام د استقلال ساتلو دپاره ډېرې سختې ګاللې دي. شهیدان مو ورکړي دي، د استقلال قربانیان لرو یې، ښکاره مثالونه یې لرو. محبسونه زموږ د ملګرو او زندانونه زموږ د ملګرو څخه ډک وه، په دې خاطر چې موږ د چا غلامي نه منل. موږ غوښتل چې مبارزه وکړو، جهاد وکړو، وطن آزاد کړو او په هغه کې یو اسلامي او شرعي نظام نافذ کړو، خو دا د هیچ چا په اشاره هم نه. دا د شریعت په چوکاټ کې او د هغه قانون په چوکاټ کې چې الله جل جلاله موږ ته یې کم اعتراضات چې نن یا بیا به راپورته کیږي، کوم سوالونه چې خلک یې کوي یا کومې جاسوسي او استخباراتي کړي چې په دې کې کار کوي، دا زموږ او ستاسې د دې ولس دښمنان دي. همیشه یې دا هڅه ده چې ولس او د پاک او سپېڅلي نظام ترمنځ د دې ترمنځ فاصله ایجاد کړي او سره بې اعتماده یې کړي. په یوه او بل پسې به خبرې کوي، په دروغو به مقالې جوړوي، مثالونه به بیانوي، د دروغو او د درواغو جوړې سوي کیسې به کوي. خو ولس بیدار دی او بیدار او هوښیار باید واوسېږي. هېڅکله د هغو کړیو په تبلیغاتو ونه غولېږي چې هغوی مقصد او هدف همدا دی. نه غواړي چې په افغانستان کې یو آزاد او مستقل حکومت جوړ شي، یو موټی حکومت جوړ شي، او نه غواړي چې افغانستان آباد سوکاله او بیا ورغول شي، پرمختګ وکړي او د دوی سره سیالي وکولی شي. دا نه غواړي. او بل کوشش دا کوي چې داسې سترې مبارزې او داسې سترې لاسته راوړنې په خپلو ګټو باندې راوڅرخي او ځان ته یې منسوبې کړي په یو او بل نامه، د یو او بل چا په خوله. نو ټول ملت ته مو توصیه دا ده چې د خپل دغه آزاد او مستقل حکومت او نظام تر سایه لاندې باید ښه په اطمینان واوسېږي او هېڅکله شکمن نه سي، هېڅکله شک ورته پیدا نه سي. موږ به د سر په بیه باندې استقلال ساتو. که استقلال او ازادي راڅخه سلب کیږي بیا دا ژوند نسي بلل کېدلی، بیا دا نظام او دا هیواد نسي بلل کېدلی. په غلامۍ کې موږ او تاسې لیدلي دي چې خلکو څنګه ژوند کاوه او کم انجام یو او تاریخ څه ورپسې لیکلي دي. نو موږ نه غواړو چې د خپلو اسلافو تاریخ بدنام کړو، موږ نه غواړو چې ولس ته دروغګویه ثابت سو، موږ نه غواړو چې هېڅکله هم د یو چا د شومو اهداف ښکار سو. نو د مرحوم امیر المؤمنین
رحمه الله یو ځانګړی او خاص صفت دا و چې هغه حر و، آزاد و، حریت یې غوښتی، د حریت لپاره یې قرباني ورکړې وه، ور یې کړه او ازادي او حریت یې وساته. ته ګورئ په دغه کوچنۍ کوټه او دغه سخت ماحول کې اوسېدل او په کلونو کلونو د خپلو اولادونو او کورنیو څخه لرېوالی او په داسې یو سخت حالت کې ژوند کول، دا یوازې او یوازې د دې دپاره و چې دا نظام وساتي او د دې نظام استقلال وساتي. کوم ځای ته ولاړ نسي او هلته بیا د پردیو په فرمایشاتو ونه چلیږي، ځکه دی د نظام په رأس کې و چې دی محفوظ و، ټول نظام محفوظ و او پر هیڅ چا باندې د هیڅ لوري د خوا کوم فشار نسو واردېدلی، ځکه اخري فیصله د ده د خوا کېده. نو په همدې خاطر دغه سختۍ، دغه تکالیف، دغه خوارۍ وګاللې تر څو موږ تاسو ته محفوظ او یو ویاړلی نظام را پرېږدي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې ویې ساتو او خپلو وروسته راتلونکو کسانو ته دا نظام په دغسې سالمه طریقه وسپارو لکه څنګه چې هغوی موږ ته سپارلی.